السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یاست. د ماس کرپټ کمیونټي څخه یو ځل بیا تاسو ته ډېر ښه ویډیو سره راغلی یم. اکثره ملګري پوښتنه کوي چې د کرپټو کرنسي کې د ټریډینګ ترڅنګ کومې داسې نورې لارې شته چې موږ په هغه کې انویسټمنټ وکړو یا سرمایه ګزاري وکړو او د هغې د لارې څخه موږ څه ناڅه عاید لاسته راوړو. داسې ډېرې زیاتې لارې شته په دې دغه کې چې موږ کولی شو د هغه لارې څخه عاید لاسته راوړو، خصوصا په میکسس کې. زه په خپله میکسې اکسچینج کاروم، ولې په دې خاطر چې په ټریډینګ کې په عموم کې کم فیس اخلي او د پیسو ګټلو یا د سرمایه ګزاري د کارولو دپاره یا د سرمایه ګزاري کولو دپاره ډېرې لارې چارې لري. یو خو په عموم کې دی ځینې شیان په لار کې اچولي دي چې په هغه کولی شي تاسې شاید لاسته راوړي. فرض که اوس نن سبا یو ټرینډ روان دی په ډیلی چک ان ورته وایي په میکسې کې چې کولی شي ښه پیسې لاسته راوړي. که ډیلی چک ان زه تاسو ته ښیم، دا یو دی. د دې ډیلی چک ان د لارې کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکئ، د ډیلی چک ان د لارې تاسو ته د اس پی سی ایکس کوینز درکوي، فرض که یو ایس ټي ټي درکوي. مطلب هر ورځ به تاسې دا خلاصوئ، بیا به دلته تاسې ډیلی چک ان کوئ، تاسو ته ایکس پی کوین درکوي. ایکس پی کوین ښه قیمت نن سبا په مارکیټ کې لري. یعنی که تاسې هر ورځ تاسې چک ان نه ووهئ، په 7 ورځو کې به تاسو ته تقریبا 30 ایکس پی درکړي او فرض که په 10 ورځې کې 15 به درکړي او داسې پسې ځه تر پایه پورې. بل د دې یو بل رډم دی چې هغه بونس ورته ویل کېږي. کله چې تاسې دغه چیکن پوره کوئ، بیا دلته تاسو ته دغه درکوي، بونس درکوي. فرض که په 1000 ریډمیبل کوینو باندې تاسو ته $15 بونس درکوي، $10 بونس درکوي، $20 الا تر تقریبا $200 پورې تاسو ته دغه درکوي، ریوارډ درکوي، چې دا ډېرې زیاتې پیسې دي. او د دې ترڅنګ داسې یو بل تر ټولو مهم اهم لار په دې کې دا ده، کله چې ته زما په لینک باندې راځې یا زما لینک کاروې، په میکس ستا ته $25 درکوي، ځکه زه د حماس کرپټو کمیونټي تر نامه لاندې د میکس سره از سپروایزر یا از ایجنټ ثبت یم. که تاسې د دې لارې راسئ او تاسې ټریډ وکئ، هغه که $10 که $20 که $10 تاسو ته به $25 په اول وار بونس درکوي. او یو خو دا دوهمه لار شو د پیسو ګټلو، د دې ته اپیلیټ ویل کېږي، ایجنټ اپیلیټ. او بل په میکسس کې تر ټولو یو بل ښه لار پریم مارکیټ ټریډینګ ده. په پریم مارکیټ کې تاسو ته هغه کوینونه ښول کېږي. فرض که یو کوین نوی لیست شوی، کله چې یعنی تا ته پریم مارکیټ کې دا چانس درکول کېږي مخکې له دې چې یو کوین لیست شي او ته هغه رانیسې. په پریم مارکیټ کې زه راځم، دلته تاسو ته پریم مارکیټ پیدا کوم. په پریم مارکیټ کې تاسو کولی شئ هر څونه پیسې وګټئ. که زه وایم زما یو شاګرد دی په $200 $1000 ګټلي وه، داسې 2 ورځې در مخه، نو داسې نورې لارې په دې کې شته. ایر ډراپونه پکښې شته، لنچ پیډونه دي، ګوره میمیز دي، ته کولی شي میمیز رانیسې. خو تر ټولو ښه لارې په دې کې پریم مارکیټ ټریډینګ ده. او بل تر ټولو بله مهم اهم خبره میکسس کارډ دی. اوس بایننس میکسس کارډ لري، په افغانستان کې ورکوي، اما بایننس یې نه ورکوي. بل بایننس زیات پیس ګرځي، په هر ټریډ باندې زیات پیس اخلي. تر ټولو غټ تاوان یې دا دی، په دې خاطر یې زه خپله هم نه کاروم. پری مارکیټ، کله چې تاسې دلته پری مارکیټ سرچ کړئ، دلته به تاسو ته دا راسي. کله چې دا راسي، په دې باندې تاسې کلیک کوئ، دلته هغه کوینونه تاسو ته راځي چې هغه تر اوسه پورې په مارکیټ کې، یعنی په عموم کې ټریډینګ دپاره آماده نه وي یا وخت ورته پاته وي، بیا دوی تاسو ته چانس درکوي
مخکې له دې چې دا لیست سي تاسې یې رانیسئ. اوس دا کوین دی دا ټي بي ډي ده انګوینګ روان دی چې په دې تاریخ باندې د دې لیسټینګ دی. ته کولی شې د $10 رانیسې. ممکن د دې قیمت $1 ته وخیږي که ته یو کوین په $1 باندې رانیسې، یا فرض که ته یو کوین په $0.01 باندې رانیسې او د هغه کوین $0.1 ته وخیږي، تا ته $100 ګټه کوي. که ته د $100 رانیسې، تا ته فرض که $500 $200 $300 حتی اوس د افغانستان په اوسني وضعیت کې موږ ته $50 $100 هم ډیر دي، موږ باید قیمت ورباندې وکړو. داسې سینټ کوین دی چې اوس ټي بي ډي ده او دا تاریخ باندې د دې لیسټینګ روان دی. اوس فعلا دونه پیسو رانیول سوی دی چې $40,000 ته کولی شي د ټریډ په بټن کښلو سره دا کوین رانیسي. د $10 د $15 د $20 ته کولی شي دا رانیسي. او که تاسې غواړئ په میکسس کې فیوچر ټریډینګ وکړئ او فیوچر ټریډینګ ته راسئ، زما د لینک د لارې راسئ، تاسې ته به $25 د میکسس د لارې درکول شي. ولې زما اکاونټ از ایجنټ از سپروایزر د دوی سره ثبت دی. په میکسس کې ډېرې زیاتې لارې نورې هم شته د پیسو ګټلو چې موږ کولی شو زیاتې پیسې وګټو. یعنې پرې مارکیټ یو عامه لار ده چې زیات خلک کولی شي. یعنې که زه ووایم اوس فعلا د 408 میلیونه ټریډ سوي دي، یعنې ټوټل ولیوم د 93,946 کسانو پارټیسپیټ سوي دي. 244 هغه پروجیکټونه یا هغه پروژې اوس فعلا روانې دي چې هغه لا لیست سوي نه دي او میکسس ته اپلای کړی ده چې دا زموږ دا پروجیکټس یا دا پروژې لیست کوي. نو ډېرې لارې ستا میکسس یو ښه چانس دی. زه لینک د دې ویډیو یا زما د ټیلیګرام په چینل کې تاسو سره د هغې لارې څخه تاسې راسئ، خپل اکاونټونه مو جوړ کړئ، ټریډ وکړئ، که فیوچر که سپاټ وي، تاسې ته به ولیوم درکول کېږي، تاسې ته به بونس درکول کېږي، تاسې ته به ریډمپشن بونس درکول کېږي. ډیلی چیک ان وکړئ، هره ورځ ډیلی چیک ان وکړئ او خپل عاید لاسته راوړئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې ویډیو. تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.